بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د کمیشنکاري د سافټویر کمیشنکاري شرکت د حسابونو د ډیټابیس لرنن معلومات او ټریننګ چې تاسو زده سي. ښه، اول سر کې دلته موږ لرو چې جمله وایي دا ډیشبورډ د عمومي زموږ صفحه ده نه چې موږ ته کله داخل سو موږ دا صفحه وینو. جمله وایي د وایسا ټوټل دومره دي او کوم مصارفات چې تا په ګمرک کې کړي دي یا بانک کې تحویلیان یې کړي دي هغه ټوټل دومره کیږي. کوم مصارفات چې تا په شرکت کې داخل کړي دي لکه د بر کرایه د معاشات یو د غرمې ډوډۍ مصرف دي نور مصارفات نه کوم چې په شرکت کې داخل کېږي هغه ټوټل دونه دي. صافي ګټه دې دونه پاته سوې ده، یعنې د دغه جمله وایده څخه دغه دواړه مصرفونه منفي کړي دلته موږ ته صافي ګټه راغله. صحیح سو. دغه ترڅنګ پر مشتریانو باندې ستا پور دغه نو پاته دي. صحیح دي. احمد او محمود ته کارونه خلاص کړي دي هغه لږ پیسې درکړي لږ پیسې پاته نه ډېر مشتریان دي ټول باندې دونه پور اوس پاته دي. فلم پر شرکت باندې تاسې دومره قرضدار دي. ستاسو شرکت په کوم اساس قرضدار کېږي؟ شرکت کله چې تاسو د صرافي څخه بانک قرضه واخلي، کله چې تاسو د صرافي څخه ډېر پیسې راوباسي 100 لکه افغانۍ په صرافي کې پرتې دي 10 لکه ځینې راویستلې طبعا شرکت سره قرضدار کېږي. شریک دی ستاسو سره شراکتي حساب لري ته دغه څخه اضافه پیسې واخیستلې نه په پور باندې. صحیح سو. د ټوله پر شرکت باندې چې قرضه ده چې ټوټل دونه قرضه پاته کېږي. په داخل کې ستاسو سره ټوټل دونه پیسې پرتې دي 15000 افغانۍ ستاسو سره په داخل کې پرتې دي. په بانک په صرافیانو کې ستاسو سره ټوټل دونه پیسې پرتې دي. خالصه سرمایه دونه کېږي. خالصه سرمایه څه معنی؟ دغه ستا پر مشتریانو باندې پاته پیسې دا جمع د دخل پیسې. صحیح سو. جمع د بانکو د صرافیانو پیسې ځکه دا ټولې نقدي دي نه او پر تا چې پیسې باندې د هغه ځینې منفي کېږي ته د سرمایه دونه درته وایي چې ستا خالص دونه سرمایه کېږي. ښه، راځو پسې یوزرانو برخې ته راځو. اول مینیو موږ دلته د مدیریت څخه وروسته چې لرو یوزران پر یوزرانو باندې کلیک کوو. دلته ته کولی شې چې یوزر هغه څه ته وایي چې ته په سافټویر ته داخلیږي یا صلاحیتونه ورکوي چې د سافټویر ته چې داخل سي. نو اول دا راځو پر نوي یوزر جوړول باندې کلیک کوو. دلته یې نوم ورته وکړو. صحیح دی. ته غواړې چې نوی یوزر جوړ کړې. نوم یې فرض مثال علي دی. ایمیل ادرس یې ali@gmail.com. موبایل شمېره یې همداسې وله. صلاحیت څونه صلاحیت ورکوي؟ عمومي مسؤل که عادي یوزر که عمومي مسؤل صلاحیت ورکړي نو دی ټول سیسټم ته داخلیږي. په سیسټم کې چې هر ځای کې دی کار کولی سي. تور ته یا عادي یوزر دی زما په خوښ دی چې دی ځینو برخو ته لاړ ځینو ته جنس تللی. ښه، پر کوم یوزر دی داخل سي ali او دې خوا ته هم پاسورډ 1 2 3 4 5. صحیح سو. ادرس یې فرض مثال در ده کندهار سو. ښه، اوس نو دی کوم ځای ته لاړ سي یوزر جوړولو برخې ته تګر سي کې د ترایکس نور کوي ته د تاکسس نور کوي اجازه نور کوي دی نس کولی چې یوزرونه جوړ کړي. کاتیا دی کتلی سي وی ګوري. صحیح سو. نو تغییر تبدیل نس پکې راوستلی. روزنامچې چې دی روزنامچه کتلی سي صحیح دی تغییر تبدیل نس پکې راوستلی. پور مې عمومي وارداتي دی کولی سي چې وی ګوري صرف تغییر نس پکې راوستلی نسب نوې انټري کولی سي. پور مې مراقبتي سیل هم دغه رقم. پور مې ترانزیت دی کولی سي چې صرف وی ګوري خو نوې ثبت نس کولی. مصارفات دی کولی سي چې وی ګوري صرف. صحیح دی. راپورونه دی کولی سي د کاتو راپورونه وګوري دی کولی سي عمومي راپورونه وارداتي وګوري دغه راپورونه وګوري یعنې راپورونه دی ټوټل وګوري. صحیح دی. او دی کولی سي چې دلته دغه ریټ ورکړه د کلاینټ بیلنس سمري چې دغه د مشتریانو په اصطلاح کښتونه دي نه هغه هم دی کتلی سي. ثبت ورباندې وه دی د ټول برخو ته تللی سي. اوس که چیرې زه د یوزر څخه اوس ووځم نه هغه د یوزر ته زه داخل سم کوم چې اوس موږ جوړ کړی دی. صحیح دی. یوزر یې چې شو ali پاسورډ یې 1 2 3 4 5. زه ورته را داخل سم. دلته به دی موږ ته هغه صلاحیتونه چې دی لري یوازې هغه کولی سي. ګوره راپورونه دی کتلی سي چې موږ ته راپور ورکړی دی نه دا راپورونه دی کتلی سي. روزنامچه وګوره دی روزنامچه کتلی سي. صحیح دی. لیکن انټري تغییر تبدیل نس راوستلی. ګوره د تغییر د تبدیل بټنونه بند دي پرته باندې. پور مې عمومي وارداتي دی کولی سي چې پور مې عمومي وارداتي وګوري لیکن هغه راپور نسته چې هغه ځای نسته چې دی وګوري بټن ورته ښکاره سي چې وایي نوې انټري وکړه. صحیح سو. مراقبتي سیلو دی کتلی سي چې وګوري لیکن نس کولی چې انټري پکښې کې وکړي یا تغییر تبدیل پکښې کې راولي. کلاینټ بیلنس سمري د مشتریانو هغه کښتونه چې دي نه احمد دی محمود دی جان دی خان دی پر چا مسو باندې ګټه په یو لیست کې درکوي نه ټول مشتریان. دلته دی دا په دې لیست کې دی کولی سي چې صرف وی ګوري. صحیح دی. انکم سټیټمنټ د عوایدو د مصرف راپورونه دی کولی سي چې صرف وی ګوري خو انټري نشي دی نور نس کولی. زه به د دې څخه بیرته ووځم او رابسم هغه زموږ خپل عمومي یوزر ته به را داخل سم. په یوزر مو انشاءالله الرحمن سره خلاص سو. څنګه کولی سي چې پاسورډ تغییر کړو؟ یوزرانو ته بیرته راځو. دلته پر دې باندې کلیک کوو او خپل یوزر فرض مثال خان زما د یوزر په نامه دی دا کلم ورباندې وهم چې ایډیټ سي. دلته دا یوزر هم بدلولی سي. فرض مثال دلته جانان مخکې موږ پر اډمین باندې داخلېدلو اوس ته چې یا زه خپل یوزر نوم بدلوم او پاسورډ هم JANAN هر پاسورډ چې ورکوئ
خپل نوم یې بدلوي، پر مثال نوم چې جهار شي دلته خپل نوم ورته لیکلی سي، صحیح. ټلیفون شمیره دې لیکلی سي، ادرس دې لیکلی سي. تغیرات ثبت کړه بټن ورباندې وه، ستا یوزر نمبر تغیر سي. اوس زه بېرته پر اډمین مې دلته نسم داخلېدلی، که زه اوس دلته اډمین ورکوم نه، دی ماته چی شوی وایي دا غلط دی. زه دلته باید چی ورکړم؟ جانان ورکړم، JANAN، پاسورډ یې هم JANAN، په خاطر د دې چې موږ جانان ته اوس واړوئ. ګوره اوس ما جانان ورته ولیکئ، زه ورته را داخل شولم. یعنې ته کولی شې چې خپل پاسورډ په دې شکل باندې تغیر کړې. ښه، ورپسې موږ دلته کاتیې لرو، کاتیې اکاونټونه. موږ چاته کاتیې جوړو، پر کاتیې باندې به کلیک وکړو. نوې کاته یا حساب جوړول، پر دې باندې به کلیک وکړو. صحیح ده. چاته کاتیې جوړو، پر مثال عبدالرازق دی نه، عبدالرازق ته کاتې جوړو. دلته موږ څوک باید ورته انتخاب کړو؟ د مشتریانو کاته. عبدالرازق که زموږ سره په مشتری کې دي، خو مشتری ورته انتخابوو. که نقده قرضونه دي نه، په نقد پورونو کې راولو. که ګراک یو دوست قریب دی، هغه ته نقد پور درڅخه وړي وای، بیا به وروسته په قرار درکوي. بیا تاسو یو چا څخه قرض اخلي نه، هغه کتاب دا دی. که داخل خو په داخل کې بیا راولو. که بانک دی عبدالخالق یا صرافي ده، عبدالخالق به صرافي یا بانک ورته انتخاب کړو. عامه حسابونه دي، نور حسابونه تاسو یو چا سره لري، په هغه کې به انتخاب کړو. شراکتي حساب دی، خو هغه به ورته انتخاب کړو. تور ته وایي دا زما مشتری دی، نو د مشتریانو کتاب باید دلته ورته انتخاب کړو. کوډ نمبر فرض مثال د کوډ نمبر دی نه، د 01 څخه شروع کوي. د موبایل شمیره داس ولا صحیح دی. اوس نو سابقه حساب دی، اوس تاسو نه قرضدار دی، ته چې په خپل کتابچه کې وګورې روزنامچه کې، ته خو حسابونه ټول دغه څخه راړی وه، نو دلته ورته لیکئ چې فرض مثال دی زما څو دغه حسابونه باید موږ په انګلیسي عدد باندې ولیکو، چې فکر مې ورته یو زموږ 80,000 افغاني قرضدار دی. تفصیلات کې ورسره لیکئ. ګوره انتقالي حساب کتاب جلدی، فرض مثال جلدی 4 صفحه نمبر 55. دا باید داسې واضح سره ولیکئ چې د په کاته کې باید دا راسي. عبدالرازق ته مو کاته جوړ کړه وه، زه دلته بل جوړ کړم د شرکت داخل. ګوره دلته به زه چې ورته انتخاب کړم داخل یا نقده حساب. اوه دلته به کوډ ورته ورکړو چې دغه زموږ کوډ نمبر دی. اوه موبایل شمیره نشته، د شرکت داخل په شرکت په داخل کې زموږ سره فعلا دونه پیسې پرتې دي. اوه دلته وایي چې انتقالي حساب داخل، صحیح شو. دا به هم ثبت کړو. بل فرض مثال موږ سره چې شته عزیزي بانک دی نه، فکر کوم ما سره په کاتې یو څه دانې جوړي، په دغه ترتیب باندې موږ نور کاتې جوړولی سو. ګوره دا دی عزیزي بانک هم په دغه شکل ثبت کړی. ما زه مالته عزیزي بانک ورته انتخاب کړی، عزیزي بانک یا صرافي کتاب، وبخښئ د بانک یا صرافي کتاب ما زه ورته انتخاب کړی. احمدي صرافي دغه ته هم بانک یا صرافي کتاب انتخاب کړی دی. دلته اوس موږ 10 دانې راته ښکاره کوي، موږ ته چې 100 دانې راته ښکاره کوي د ریکارډونه. ګوره اشوکلا دی، موږ عامه حسابونه ورته انتخاب کړي دي. اوه عبدالرازق دی، اوس موږ ثبت کې د مشتریانو کتابونه انتخاب کړي دي. د شرکت داخل دی موږ وختي جوړ کړی دی. اوه انتقالي حساب داخل سیسو، فکر کوم دوه دانې داخلونه موږ ته راغلي، یو دانه دغه دی، یو دانه دغه دی. دا دانه به زه بېرته ډیلیټ کړم چې بیا پکښې کې خطا نه وځي. ښه تغیر کولی هم سو بېرته حسابونه. اوه تا جوړ کړی دی، اشوکلا حساب دې جوړ کړی دی، هغه دې هغه د کتاب څخه چې تا حساب انتقال کړی دی هغه دې 15,000 رسولي وې نه، لیکن تا چې وروسته وکتل دې ډېرې وې. فرض مثال دا 50,000 وې نه، ته غلط سوی، په دې کې اشتباه سوی وې. صحیح شو. دلته باید موږ 50,000 ولیکو، دا تغیرات ثبت کړو. اوس چې دلته کاتې ته راسم ویې ګورم 50,000 به دلته اشوکلا په دوامه صفحه کې دی، دا دی 50,000 افغانۍ دلته رسېدلي دي. په دې ځای پر مو انشاءالله الرحمن د کاتو سره خلاص سو. هر کوم کاتې چې ته وغواړې هلته جوړولی سې. ورپسې دلته موږ روزنامچه لرو. په روزنامچه کې څه کار کولی سو؟ روزنامچه کې عموما پیسې موږ وصولو. د چا څخه وصولو؟ مشتری د نن یې 15,000 راکړلې، کار ته ورته خلاص کړي، 10,000 درکړي، 1,00,000 افغانۍ درکړلې، کار دې ورته خلاص کړي. بیا وایي زه د جمعې په شپه باندې نور پیسې در کوم، هفته بعد یې در کوم، میاشت بعد یې در کوم. دا دې پیسې راوړلې، تاریخ خو دې ورته انتخاب کړي. صحیح شو. کاته د چا څخه دې پیسې، فرض مثال دلته کلیک مازې وکړه، د چا څخه پیسې وصول سولې، عین ولیکه عبدالرازق څخه. په چیش پسې جمع سولې، عبدالرازق د پیسې تا ته پر چیش درکړي دي، پر عزیزي بانک، پر احمدي صرافي کې اشوکلات ورکړي دي، کې داخل ته شرکت ته نغدې راوړي دي. چا ته ورکړي دي؟ فرض مثال ته وایي چې پر صرافي یې راکړي دي، احمدي صرافي ته ورکړي دي. څو ورکړي دي؟ 12,000 افغانۍ. صحیح شو. تفصیل به دلته ولیکئ. سیدي وصولي نقده عبدالرازق. صحیح شو. وصولي نقده عبدالرازق توسطی احمدی صرافی. صحیح دی. فرض مثال با خبر اشوکلا، که اشوکلا په جریان کې هغلته مزه سره لیکې. صحیح دی. څوک یې خبر کړی دی، دا ثبت کړم هسې. ګوره دا د روزنامچې ته دا راغلی وه دا پیسې، په روزنامچه کې دا انټري ثبت شول. اوس که زه چېرې دلته راسم د کاتو راپورونو ته راسم، د مشتریانو کتاب را خلاص کړم، دلته زه عبدالرازق ورته انتخاب کړم چې ماته د عبدالرازق راپور راکړه، راپور پیدا کړه، بټن ورباندې وګوره. مخکې پر ده باندې زموږ څو باندې وې 80,000 افغانۍ پر باندې وې.
بیا د موږ ته څو پیسې راکړلې وصولي نقد عبدالرزاق توسط احمدي صرافي با خبره شکلا خپل جریان کې اچولی وو چې ما دا جي صرافي ته دونه پیسې در جمع کړلې 12000 افغانۍ دلته تا وصول کړلې صحیح شو. اوس موږ پر ده باندې څو پاتې دي 55000 افغانۍ. اوس موږ پر ده باندې قرض پاتې دي نور صحیح دي. ښه نو دا پیسې چیرې لاړلې رابس دلته کاتو راپورونو ته دلته موږ ته خو پر احمدي صرافي باندې راکړې دي نو زه دلته بانک کې د صرافي کتاب راخلاص کړم چې پیسې صرافي ته راغلي که نه دي راغلي. احمدي صرافي راپور پیدا کړل ته احمدي صرافي ورته انتخاب کړو دا دي راغلي وصولي نقدات عبدالرزاق توسط احمدي صرافي 12000 افغانۍ. پخوا زموږ په صرافي کې څو پرتې وې 4,04,000 پرتې وې اوه اوس 4,16,000 پرتې دي 12000 افغانۍ نورې پر جمع شولې اوه دا 4,16,000 افغانۍ اوس په صرافي کې پرتې دي ځکه دغه د عبدالرزاق پیسې صرافي ته رالې. روزنامچه هم انشاءالله الرحمن سره خلاص په روزنامچه کې نو ټول هغه کارونه کېږي. دا شکلا څخه پیسې وصولیږي بانک ته رسي د بانک څخه وصولیږي شکلا اخلي. فرض مثال دلته به رسیدګي کاته د کوم ځای څخه موږ پیسې راباسو رسید منه د کوم ځای څخه اخلو د احمدي صرافي څخه اخلو څوک یې اخلي د پیسې شکلا اخلي صحیح دي. شکلا نغدي پیسې واخیستلې څو یې واخیستلې فرض مثال 8000 افغانۍ صحیح شو. دلته ورته وایي چې برای مصرفي شرکت مثال شکلا پیسې راویستلې د صرافي څخه وه د شرکت د مصرف لپاره راویستلې یا هم چیرې راوړلې دخل ته یې راوړلې صحیح شو شرکت یې راوړلې یا دا پیسې دې ایستلې دي اخ د خو شکلا په بالا نور ریکارډ سولې ثبت سولې دلته راځي برای مصرفي شرکت شکلا راویستلې سو احمدي صرافي څخه راویستلې 8000 افغانۍ برای مصرفي شرکت صحیح شو. اوس که چیرې دلته راسمه راپورونه ته دخل د بانک صرافي کتاب را خلاص کو دلته به هم شکلا ورته انتخاب دغه ورته انتخاب کو احمدي صرافي وبخشي او راپورونه پیدا کړ. ګور د برای مصرفي شرکت هلته باید موږ په تفصیل کې مشکله ورته ولیکو صحیح دي ځکه دلته باید نه دي معلومې چې برای مصرفي شرکت څه شي نو دا به زه ایډیټ کړم دلته به چې ورته ولیکو دا به ایډیټ باندې به کلم باندې به کلیک وکړو تفصیل کې به ولیکو برای شرکت مصرف توسطي شکلا دا به هم ثبت باندې وو. اوس که چیرې موږ دلته د کاتیا راپور غواړو نه ډېر به واضح راپور موږ ته راکړي چې دا پیسې د چېرته لپاره صرافي څخه راوتلي وې صحیح شو چا وایستلې داسې پیسې احمدي صرافي راپور ته پیدا کړه وګوره برای مصرف شرکت توسط شکلا صحیح شو. اوس خو دغه پیسې که چیرې دلته د شکلا کاتا وګورم د هم عامه حسابونو کتاب ته به راسو دلته به زه شکلا انتخاب کوم چې د شکلا سره څونه پیسې پرتې دي د شکلا سره دا دي اوس دونه پیسې پرتې دي ګوره د ګمرک مصرف کړی دی پیسې نه وي اول ورسره لږ وي نه دا نو د شکلا کاته ده اوس دلته بیا د جدت نورې پیسې راغلې 8000 افغانۍ شکلا سره اول د وارې 50000 افغانۍ پرتې وې بیا یې د ګمرک مصرف ورکړی دی چا د چا موټر دی د محمد نسیم موټر دی صحیح شو سوی ورکړی دی فرض مثال 15000 افغانۍ 4,50,000 افغانۍ مصرف کړی دی صحیح دی نو 80000 افغانۍ خو د سره جمله پرتې وې وبخښئ 50000 افغانۍ جمله د سره پرتې وې وختي نو د څونه مصرف شوی دی دغه مصرف اوس د ټوله شوی دی بیرته بیا 4,50,000 افغانۍ صحیح 4,50,000 افغانۍ د مصرف شوی دی د دې 4,50,000 افغانۍ باقي سو ولې چې د سره نور حساب نه ونه نو 8000 افغانۍ نور د تراله چې دغه 4,50,000 دی باقي او هغه اوس 4,200,000 سره دی باقي دی نه دی باید سره پیسې نور پیسې مر بس نور مر بس چې د خپل حساب پوره کړي چې د پیسې د چا څخه اخیستي د خو موږ غوښتل دغه رقم کړی او کستا پیات ځکه باید په حساب کې باید موږ پیسې ولرو بیا مصرف کیږي شکل باید پیسې راو بس سره پیسې څخه د ځان سره پرتی بیا نو څه چې د ارسنن پیسې پر ځای کې مصرفي هغه ترته انتخابي راځو آینده کې راځو شه فرم عمومی وارداتی بولدک ترسو مشتری را لیوه ورور زما موټر دی د دې موټر کار اخلاص که صحیح شو نو زه به اول شکلا ته پیسې ور جمع کړم صحیح دی چې باید د شکلا سره پیسې پرتې د بانک یا سره پیسې راوباسي دلته به هم تاریخ ځکه د موټر پیسې پر مثال مصرف چې دی ټوله شکلا کې نه نو دلته به زه احمدي صرافي انتخاب کړم او دلته به هم شکلا ورته انتخاب کړم صحیح دی مبلغ ولیکه څو پر مثال 14 لک افغانۍ درو ایستلې وه 14 لک افغانۍ در راویستلې او دلته ته وایي چې فرض مثال بردگی نقده توسط اشغله صحیح شو دا خو د شکلا کاتې ته اوس راغلی 14 لک افغانۍ اوس به دلته د شکلا کاته وګورم چې د شکلا په کاته کې څونه پیسې پرتې دي د سره ګوره عامه حسابونه دا یې هم شکلا او دا یې هم راپور پیدا کړه اوس دا چې د شکلا سره دغه پیسې پرتې دي صحیح دي
نو اوس خو نو شکله کولی چې د موټر کار خلاص کړي ځکه پیسې دی لري د صرافیس خو وختي پیسې استل دي ګمرک ته دی تللی دی کار خلاصي د چا موټر دی محمد نصیب موټر دی 300 موټر نمبر 10 کنټینر نمبر 10 د جنس تفصیلات فرض مثال چشتي پکښې کې سولر تختې دی تعداد یې څو دانې دي 999 دانې تحویلي مسؤلیت څو کېږي 15 لکه افغانۍ د مشتري سره خبره شوې ده د ګمرک مصرف په دې کې څو راغلی 3 لکه افغانۍ 300 اضافه مصارف تفصیل فرض مثال نور څو مصارفات شوي دي اضافه مصارفات 300 دلته به هم اضافه مصارفات څه ولیکو ځکه تفصیلات اوس ماته نه معلومېږي چې تاسو په کوم اساس باندې مصارفات کوئ تفصیل به تاسو ته دقیق ولیکئ چې څه مو ورکړي نور پیسې نه څو پیسې فرض مثال 18000 افغانۍ د موټروان نوم اسدالله د موټروان ټلیفون شمیره 10 ولاوه دا یو موټر به لیسته واچو اوس که چېرې 2 موټر یې نه فرض مثال 2 موټر هم شته د کنټینر نمبر د موټر نمبر سو د هم د موټر نمبر سو د جنس تفصیلات په دې کې به چې بیټري دي تعداد یې څو دانې دي 880 دانې تحویلي مبلغ په څوم خبرو سره کړی د دې موټروان سره په 3 لکه افغانۍ باندې د ګمرک مصرف فرض مثال 2 لکه 50000 افغانۍ راغلي اضافي نور مصرف تفصیل فرض مثال نور مصارفات تاسو نور مصارف څو پیسې پر راغلي په د نور مصارف باندې 40000 افغانۍ د موټروان نوم جان محمد ګور د یو نفر د محمد نسیم 2 موټر دي نه دا هم د موټروان ټلیفون شمیره اسول لیست یې واچو پر دې باندې کلیک وکړو 2 موټر اسول ده صحیح دی اوس نو جمله تحویلي سوراله 8 لکه افغانۍ رااله ولې 8 لکه افغانۍ رااله ځکه د ګمرک مصرف وبخښئ د ګمرک جمله مصرف څونه راغلی 15 لکه 50000 افغانۍ ولې 15 لکه 50000 افغانۍ ځکه 3 لکه افغانۍ دلته راغلي په دغه موټر کې د سولر تختې چې وې او 2 لکه 50000 افغانۍ دلته راغلي دغه پیسې ګمرک ته تحویلي سولې سیسو جمله تحویلي مبلغ تاسو د مشتري څخه په څو باندې خبره خلاصه کړې ده د دوه موټرونو د 8 لکه افغانۍ سولې نو د دوه موټرونو څو مصرف راغلي 15 لکه 50000 افغانۍ اضافي مصارف څونه وکړل ټوټل دوه موټرونو 1 لکه افغانۍ سیسو ټوله جمله مصارفات څومره رااله 4 لکه 50000 افغانۍ جمله مصارف سوله ولې ځکه د ګمرک مصرف 15 لکه 50000 افغانۍ د ګمرک مصرف دی 1 لکه افغانۍ اضافي مصرف دی نو جمله مصارفات څونه کېږي 4 لکه 50000 افغانۍ دغه مصرف اوس د کوم حساب څخه ورکول شوی دی دلته ورته انتخابي شکلا وای دا ما ورکړی دی ځکه د شکلا سره پیسې پرته او د پیسې شکلا ورکړی دی سیسو په دې دوه موټرونو کې زموږ ګټه سونی حساب سوله 1 لکه 50000 افغانۍ د خپل اتومات ته دغه کې اوس دغه مشتری ته نغدي سود درکړی دی ترته وای چې فرض مثال د مشته سودی د پیسې جمله 8 لکه افغانۍ دی په دې 8 لکه افغانۍ کې مشته 3 لکه افغانۍ راکړي وای نور بیا په قرار درکوم صحیح ده 3 لکه افغانۍ موږ ولیکلې د 3 لکه افغانۍ کوم حساب ته ولاړلې چا واخیستلې هغه بیرته شکلا واخیستلې صحیح دي اشکالات ورکړي وي یا هم اشکالات نه ورکړي چیر لاړې احمدي صرافي ته راجمع کړي دي صحیح ده پر دې مشتری باندې موږ 15 لکه افغانۍ قرض پاتې سو ثبت کړ بټن مور باندې وو دا بیل صحیح دي اوس نو کزل تراسمه د کارتو راپورونه ته دلته هم د چای حساب وګورم اما حسابونه دا شکلا سره خو څه پیسې پرته وي دلته به زه راسم دلته به شکلا ورته انتخاب کوم راپور پیدا کړه بټن بود باندې وهم اوس وګوره شو ورته متوجه سم دا شکلا ته شکلا مخکې قرضدار وه 4 لکه 240,000 افغانۍ بیا د 14 لکه افغانۍ راویستلې د صرافي څخه یې یوړلې د ځانه سره زول قرض یې پکښې کې ادا کړي 9 لکه 50,000 افغانۍ د ده سره په جیب کې پاتې سولې سیسو بیا د دغه موټر پیسې د ګمرک ته تحویلي وکړل سوی تحویلي وکړل 4 لکه 50,000 افغانۍ ټوټل مصرف راغلی ګوره 15 لکه 50,000 افغانۍ د ګمرک ته تحویلي کړلې 1 لکه افغانۍ هم نور مصارفات وکړل صحیح سو د چا موټرو د محمد نسیم موټرو صحیح دی کم نمبر بیل و په دوم نمبر رسید باندې سوی مصرف وکړي ټوټل 4 لکه 50,000 افغانۍ نو د ده څخه پرتې 9 لکه 50,000 افغانۍ وي د ده سره څو پاتې سولې 3 لکه 8,000 افغانۍ اوس د ښکلا سره نغدي پاتې دي صحیح دي ځکه نور پیسې خو د په جیش کې مصرف کړي بله لاړې دي څخه صرافي څخه راایستلې وي هغه نور مصرف خو د وکړي نه حساب ډېر واضح دی منځ لږ فکر پکښې کې وکړه ډېر اسانه دی سیستم انشاءالله الرحمن ښه او اوس نه خو بیا موږ ته مشتري پیسې هم درکړلې 3 لکه افغانۍ وې که څو یې نغدي راکړلې هغه خو نو بیا د پر احمدي صرافي جمع کړی که شکلات ورکړي وای هغه بل ته بېرته راغلي وای نه نو هغې پر کوم ځای جمع کړي د بانک د صرافي کتاب به موږ وګورو احمدي صرافي ته ورکړي وي احمدي صرافي به انتخاب کړو راپور پیدا کړه بټن به ووهو ګوره دغه دی پر دغه رسید نمبر بیل باندې چې د دې محصول چې ټوټل څه وه 8 لکه افغانۍ وه صحیح سو 15 لکه افغانۍ زموږ په پاته سولې نو څو یې راکړلې چې 8 لکه افغانۍ وه 8 لکه افغانۍ جمله وې 15 لکه افغانۍ زموږ په ده پسې پاته سولې 3 لکه افغانۍ راته وصول کړلې پر کوم ځای وصول کړلې صرافي ته یې راوړلې مخکې په صرافي کې زموږ سره څو وې 40 لکه 8,000 افغانۍ پرتې وې اوس 29 لکه 8,000 افغانۍ پرتې دي
ځکه 3 لکه افغانۍ پر 40 جمع کړو نو هغه 22 لکه کېږي. په صرافي کې زموږ 22 لکه افغانۍ پرتې دي. ښه مشتري خو نو 15 لکه افغانۍ خو مشتري قرضداره سوه. نو اوس به راست مشتري حساب هم وګورو. محمد نسیم دلته مشتریانو کتاب را خلاص کړو. ته به هم محمد نسیم را خلاص کړو او ورته وایي چې محمد نسیم ریپورټ ماته راکړه عوایدات. محمد نسیم اول د واري چې زموږ زوړ حساب موږ کتاب ته راوړوئ هغه 15000 افغانۍ پور و. بیا موږ د محمد نسیم څخه پیسې وصول کړلې 12000 افغانۍ. نو خو موږ د محمد نسیم قرضداره سولې ځکه دی زموږ 15000 قرضداره و. موږ 12000 ځینې اخیستې وې نه 2000 موږ قرضداره سولو. بیا موږ د دغه موټر کار خلاص کړي چې دغه موټر جمله مسؤلیت سوه 9,80,000 افغانۍ و. د موږ ته 2 لکه پکې کې نغدي راکړلې. صحیح سو زموږ په دبس سو پاته سولې 9,80,000 افغانۍ زموږ په دبس پاته سولې. صحیح سو 9,80,000 افغانۍ کې 2000 د خپل زړې وصول کړلې نو په دبس زموږ 9,03,000 افغانۍ پاته سولې. ښه بیا پر دغه حساب باندې موږ د رزق ګوره تفصیل باید موږ واضح لیکلی اوس بلته ښه واضح معلومه وي. دا مازې ګډې مګډې موږ سره لیکلي دي نه دغه نو په روزنامچه کې لیکل سوي دي. نو موږ د رزق بیا 10,000 افغانۍ وصول کړي دي په دبس موږ 9,43,000 پاته سولې. بیا 9,43,000 خو دې زموږ باقي وو. په دې وخت کې د بیا 2 نور موټران راغله. نو اوس موږ د موټر کارو خلاص کړي. څو 5 لکه افغانۍ موږ د موټر کارو خلاص کړي دي. د موږ ته 3 لکه را کړي دي. سوم دی به قرضداره سو 15 لکه افغانۍ. نو اوس موږ په دبس ټوټل څو پاته سولې 12,43,000 افغانۍ پاته سولې موږ په دبس. ډېر واضح حساب دی کړ ته مات سره رسیږي. صحیح دی ډېر اسانه حساب دی. نو ان شاء الله رحمان تر دې ځای پورې پر سر په خلاصو. ښه پور مې وارداتي بولدک خو نو دغه ووه. دلته ته حساب هم کتلی سې. فرض مثال د محمد نسیم حساب راکړه راپور پیدا کړه بټن باندې کلیک وکړه د یوازې ټول د محمد نسیم موټران درکوي. ورته وایي چې د عبدالرازق موټران راکړه راپور پیدا کړه باندې کلیک وکړه د یوازې عبدالرازق موټران درکوي. عبدالرازق موټران ته در صفر نه ثبت کړي. ان شاء الله رحمان په دې راپور دې پر سره خلاص که بیا کوم مشکل ما زه ټلیفون راوکړئ یا واتساپ کې میسج راواستئ یو عکس مې واخله واتساپ کې میسج راواستم. پور مې مراقبتي سیرو ته راځو. پر پور مراقبتي سیلو باندې به کلیک وکړو. دا هم هغه ترتیب باندې دی. ګوره نوې پور مې مراقبتي سیلو باندې کلیک وکړو. د چا موټران دي؟ دا عبدالرازق دی. د جنس تفصیل څه شي دی؟ فرض مثال دا خو نو ټایرونه دي نه ټایرونه. د موټر نمبر داس د موټر وان نوم خالد استاد. د موټر وان د ټلیفون شمیره داس وي. قیمت د دا موټر حساب دی په څو سره خلاص کړی دی؟ د دې موټر حساب دی په 15,000 افغانۍ باندې. دا لیست واچو. بل موټر دی فرض مثال تختی دی. د موټر نمبر داس د موټر وان نوم خلیل. د موټر وان د موبایل شمیره داس ول. د را تختو حساب په څو سره خلاص کړی دی؟ دا پر مثال په 15,000 افغانۍ باندې. بل موټر فرض مثال دی د تختې سره بل فرض مثال بیټریانې دي نه بیټری دی. د موټر نمبر د موټر وان نوم کریم دی. دا د ټلیفون شمیره سول. د دې بیټریان د موټر حساب په څو سره خلاص کړی دی؟ په 20,000 افغانۍ باندې. صحیح سو لیست یې واچو. بس دغه 3 موټر سول ده. اوس نو جمله قیمت تا چې د سره خلاص کړی دی 1,80,000 افغانۍ سو. په دې 1,80,000 افغانۍ کې ته صادر کړی دی نقد وصول. ګوره وصول شوی مبلغ دلته ولیکه. ورته په 1,80,000 افغانۍ کې د ماته 15,000 افغانۍ وسره کړی دی. وای نور دې په کاته کې ستا په ماپس کار سپاتې نه بیا په قرار درکم. صحیح سو دغه پیسې چې د 15,000 افغانۍ د ته درکړي دا چیرې ولاړې دي؟ ورته وایي دا یې موږ ته پر صرافي باندې راجمع کړي دي. صحیح سو یا شکلا ته نقد ورکړي دي. دا صحیح سو. ښه تحویلي ته اوس نو دلته ماز راځي. ښه تحویلي دلته ته کوي. دا خو د ده سره په 1,80,000 افغانۍ باندې حساب وکړئ خلاص یې کړه خبره سره وه. نو په دې کې ستا څونه مصرف وسو؟ تحویلي چې څو وکړل په دې کې په دې 1,80,000 افغانۍ دا وایي چې په دې 1,80,000 افغانۍ کې فرض مثال موږ تحویلي وکړه 15,000 افغانۍ. صحیح دی تحویلي د کم حساب وکړل هغه هم د شکلا د حساب وصول. شکلا پیسې ځینې اخیست یا په هغې کې زه تحویلي وکړلې دغه پیسې بلته لږ ډېر وصول کړو. ښه 1,15,000 به وصول کړو. په مشتري پسې به زموږ 10,000 افغانۍ پاتې شي. ګوره بقایا 10,000 افغانۍ موږ په ده پسې پاتې شول. اوس تحویلي موږ څونه وکړل؟ فرض مثال په دې 1,80,000 افغانۍ کې موږ 1,00,000 افغانۍ تحویلي وکړل. صحیح دی نه دا دي 1,00,000 افغانۍ ګمرک ته تحویلي کړلې. نو خو څو ګټه راغله؟ 80,000 افغانۍ ګټه راغله. صحیح سو تحویلي چا کړې ده؟ شکلا د خپل حسابه کړې ده. ثبت کړه پیسې ما شکلا واخیستلې تحویلي ما شکلا ورته وکړل. صحیح سو دا بیرته تا ته بیل درکوي نه دا بیل ته کولی شې چې دلته په واتساپ کې ما زه یو عکس ورواستئ چې وروره ستا دغه موټران وه. صحیح دی دا چې د بیل جمله پیسې سوې 1,80,000 افغانۍ دا چې نغدي راکړلې په دا بیل کې او په دا ورځ باندې په دا درو موټرانو دپاره نو زما په طرف 10,000 افغانۍ دلته پاته سولې. زوړ حساب مې 15,000 افغانۍ قرضداره وې. وارې مې ټوټل څونه قرضداره سولې؟ 8,000 افغانۍ. صحیح سو د دې خو کار خلاص سو.
اوس به نو راس راپور به وګورو. اول د وار به د مشتری کاته وګورو سیسو کاته راپورونه د مشتریانو کتاب را خلاص کو. دا عبدالرزاق حساب دلته وګورو. دا هم عبدالرزاق او راپور پیدا کړ. دلته به موږ ته واضح راپور راکوي عبدالرزاق چې دی ګوره موږ ته دغه 1,80,000 افغانۍ چې د موټرو چې موږ کارو خلاص کړي وو 1,00,000 افغانۍ را کړي وي جایز افغانۍ دلته سپاته سولې چې اوس د دې زموږ څونه قرضدار سو 8,000 افغانۍ وو د زموږ قرضدار سو ځکه 8,50,000 افغانۍ د موږ وختي قرضدار وو برام مو جایز افغانۍ مو نوې قرض سو په د دوه موټرانو کې د درې موټرانو کې برام د زموږ 8,000 افغانۍ قرضدار سو. دلته براس د ما حسابونو کتاب ته براس اشکلا حساب وګورو. اشکلا خو نه پیسې وصول کړي یو څه به ته بانک ته تحویل کړي نور خو د سره پاتې سولې دادي دغه د عبدالرزاق په موټرانو کې و 1,80,000 افغانۍ د عبدالرزاق ته موټرانو سولې بر د مشت 1,00,000 افغانۍ مشت نقد راکړلې جایز افغانۍ په عبدالرزاق سپاته سولې سیسو د چې د مشت نقد راکړې د اشکلا سره مخکې سو پرته وي دیش 3,00,000 افغانۍ د اشکلا سره وختي پرته وي 1,00,000 افغانۍ دغه عبدالرزاق څخه پر د موټرانو کې وصول کړل نقد واخیستل پر د اشکلا سره څو پاته سولې 4,50,000 افغانۍ پاته سولې و پر دې 4,50,000 افغانۍ کې اشکلا را ولاړ سو سوی تحویل کړل 1,00,000 افغانۍ د تحویل وکړه سیس د عبدالرزاق د موټرانو تحویل وکړه د سوی تحویل وکړه 1,00,000 افغانۍ پر د اشکلا سره څو پاته دي 3,50,000 افغانۍ د اشکلا سره نقد پرتی دي سیدی ډیر واضح دی د حساب ان شاء الله رحمان پر سره خلاص دي نور دغه په دغه ویډیو کې بس ته کفایت کوي او په آینده کې په بل ویډیو کې به نور تشریح کوو.